بسم الله الرحمن الرحیم. من سره پښتو کلمې خوا زه محمد محسن یو نوې ویډیو لیکچر سره حاضر یم. نن ویډیو کې مونږه د ادب مقبول سے ناول باندې خبرې کوو چې ناول څه ته وایي او ناول ځای ترکیبي کوم کوم دي، د ناول کوم چې قسمونه دي او ناول سره کوم چې نور ریلیټډ سوالونه دي، کوېسچن دي، هغه ټول باندې دې ویډیو کې بیس کېږي. لہذا مونږ سره اوسئ. زمونږ کوم چې نوې کتونکي دي هغه هم زمونږ چینل لا سبسکرایب کړي او پښتو ادب نور مینوالو سره زمونږ ویډیوګانې شیر کړي. مننه. راځئ خپل ویډیو په غاړه ځو. په منثور تخلیقي ادب کې د افساني ادب یعنی فکشن اهمیت په هر دور کې منل شوی دی. افساني ادب کې ډراما، ناول، افسانه په لومړي سر کې شامل دي. وروستو پکې د ناولټ او افسانچې اضافه شوه، خو نننۍ ویډیو کې صرف زه ناول باندې بیس کوم. ناول څه ته وایي؟ ناول لفظ باندې خبرې کوو. د ناول اطالوي ژبې ټکی نیولا نه وتلی دی چې وروستو بیا انګریزي کې دی نه یعنی نیولا نه ناول جوړ شوی دی. ناول لغوي معنی ګورو. دا ناول لغوي معنی دا عجیبه، نوې او حیران کونکي څیز. خو اصطلاح کې ناول هغه نثري کیسې ته وایي چې انساني ژوند ټول اړخونه بیانوي او هغې پوره عکاسي کوي. دلته اردو ژبې کې یو تعریف کو. ناول صنف نثر ہے اور داستان کی ترقی یافتہ شکل ہے. ناول وہ نثری کہانی ہے جس میں کسی خاص مقصد کے تحت زندگی اور اس کے متعلقات کی حقیقتوں کی ترجمانی کی جائے. یعنی ناول په هکله دا خبره مشهوره ده او دا خبره ناول په هکله کیږي چې دا د داستان ترقی یافته شکل دی. یعنی بنیادی خصوصیات داستان نه اخیستې دي خو څه نوې مواد یې ورسره شامل کړی دی او ناول شکل اختیار کړی دی. کوم چې داستان دی هغه اوږدوالی لري، هغه طوالت لري او هغه کې مافوق الفطرت عناصر مشتمل وي. یعنی حیران کونکې کیسې وي، جن بوت، یعنی حقیقت نه لرې کوم چې خبرې دي هغه داستان کې بیان شوي. کله چې انساني ژوند او انسانانو د حقیقت پسندانو چې حقیقت ته توجه ورکړه نو ناول وجود کې راغی، بیا ناول تخلیق شو. یعنی د دې موضوع حقیقت سره راغی. ځکه وایي چې مشترک خصوصیات دي او نوې پکې شامل شوي دي. نه د ناول کې چونکه ما خبره وکړه چې ناول د انساني ژوند پوره عکاسي کوي، نو د انساني ژوند کوم ته نشیب، فراز، ټول تصویرونه وي هغه موږ سره ناول کې موجود وي. لکه ماشوموالې نه واخلې مرګ نیټې پورې د انسان ته چې کوم واقعیات پیښیږي هغه ټول د ناول فن موضوع ګرځېدلی دی. لکه داسې ووایم نو بې ځایه نه وي چې ناول د انساني ژوند مکمل تفسیر دی. لنډه دا ده چې ناول کې د انساني ژوند مختلف تجربو، واقعیاتو پوره عکاسي شوي وي. مینوالو اوس مونږه د ناول ځای ترکیبي باندې خبره کوو یا ناول فني عناصرو باندې خبره کوو. نو د ناول ځای ترکیبي نه مراد هغه عناصر دي، هغه اجزا دي چې بغیر دغه عناصرو نه یو ناول ښه نشي تخلیق کیدی. دغه ټول عناصر کوم چې دي هغه کله چې یو ناول کې یو ځای راشي ښه ډول نو هغه ناول کې ښکلا هم راشي او هغه ناول نور ناولونو په نسبت زیات لوستل هم کیږي او هغه مشهور کیږي. تو نو ناول ځای ترکیبي کې کوم عناصر شامل دي نو دغه عناصرو کې قصه ده، پلاټ دی، کردار نگاری ده، منظر نگاری ده، مکالمه نگاری. دې سره د ناول ژبه او بیان او
حیرانتیا یا سپنس شامل دي. او ټول نه مخکې مونږه کیسه باندې خبره کو چې کیسه څنګه وجود کې راځي او ناول لپاره څومره ضروری ده. نو کیسه د ناول بنیادی زړه راښکونکی عام جز دی. بغیر د کیسې نه ناول وجود کې نه راځي. کیسه د افساني ادب کوم چې نور اصناف دي لکه افسانه، ډرامه، داستان، افسانچه، افسانچې، ناولټ وغیره دو دپاره هم لازمی جز دی، ځکه خو دا افساني ادب په زمره کې راځي. نو ناول لپاره هم کیسه زړه راښکونکی عام جز دی. بغیر د کیسې نه ناول وجود کې نه راځي. کیسه کوم چې دی هغه بېلابېل واقعاتو او اساساتو د ربط او جوړښت څخه وجود کې راځي. په ټولنه کې یا معاشره کې کوم چې واقعات اساسات وي هغو په وجه کیسه موږ د وجود کې راځي. لکه یو واقعه ورپېښېږي نو دا موږ سره به کیسه وجود کې راغی. بل دی پلاټ. په کیسه کې پلاټ ته خاص اهمیت حاصل دی ځکه چې کیسه کې د بېلابېل روانو واقعاتو، حادثاتو ربط او جوړښت تړلو سکیم ته پلاټ ویل کېږي. ډرامه، داستان، ناول، افسانه، ناولټ او افسانچې کې وړو وړو کوم چې واقعات وي هغو له یو منطقي ترتیب ورکول نوم پلاټ دی. یعنی کوم چې حادثات او واقعات په کیسه کې بیان شوی وي هغه واقعات او حادثاتو ته یو ترتیب ورکول، آپس کې ربط ورکول، دا کار پلاټ کوي. لکه یو مثال ورکوم چې لکه موږ یو جمله ویو دلته باچا مړ شو او بیا ملکه مړه شوه. نو دې کې هېڅ قسم پلاټ موږ ته نه ښکاري. کله چې دا جمله زه داسې وایم نو بیا دې کې پلاټ هم راشي او خوندور هم شي او تجسس هم پیدا شي. باچا مړ شو او بیا ډېره غمه ملکه هم مړه شوه. نو د دې کیسه کې پلاټ هم راغی. اوس د مرګه چې د ملکه کوم چې مرګ سبب دی هغه د کیسې پلاټ وګرځېده. دریم نمبر باندې بیا کردارنګاري ده. کردارنګاري هم ناول بنیادي عنصر دی، بنیادي عناصر دی چې بغیر دې نه کیسه نشي جوړېدی او نه مخ ته تللی شي. چونکې ناول یو ټولنه عکاسي کوي او په ټولنه کې مختلف کردارونه وي او چې ناول نګار کله چې خپل ناول کې کردارونه واچوي زیات کردارونه واچوي بلکې 2-3 کردار واچوي او کردارونه لچکداره پکار دي، حقیقي پکار دي چې ناول ښه شي. نړه دا ده چې کردارونه بغیر کیسه نه جوړېږي. چې کیسه وي نو هلته کردارونه هم وي. کیسه د کردارونه په مخه چلیږي او اختتام ته رسي. د ښه کردارنګاري خصوصیات څه دي؟ کار د پکار دی چې هغه ناول کوم چې کردار تخلیق کوي هغه ډېر ناشنا نه وي. یعنی هغه هر څوک لوستونکي کوم چې دي هغه ورسي چې دا مین کرکټر دی او دا د دې ناول کردار دی. د خپل معاشرې سره تړلې کردارونه پکار دي. یعنی چې لوستونکي اسانه سره وپېژني چې دا څه قسمه کردار دی. یعنی بل ټولنې کردار نه دی پکار. کومه ټولنه چې کیسه روانه کړې ده هغه ټولنوي کردارونه پکار دي چې لوستونکي پېژني، کاري پېژني دا څه قسمه کردار دی، ښه دی، بد دی، څه قسمه دی د پېژني. کردارونه هم د کیسې مطابق پکار دي. د هغوی عادتونه، کارونه فطري انداز کې وي. جعل کردار کوم چې دی هغه چېرته هم علم او پوهې خبرې نه کوي. هر کردار غم، غصې او خوشحالي اظهار هم فطري انداز کې پکار دی. ډېرې مبالغې پکې نه کوي. ناولنګار ته پکار ده چې هغه کوم کردار کې غم، خندا، خوشحالي اظهار کوي فطري انداز کې کوي، پکې مبالغې نه کار نه واخلي، بیا کردارنګاري ته نقصان رسوي. دې نه پس بیا مکالمه نګاري ده. مکالمه څه ته وایي؟ د مکالمه ادب یو اهم برخه ده او ډېر ضروري برخه ده ځکه چې
ادب ډېر اصناف داسې دي چې بغیر د مکالمې نه نیمګړي وي، لکه داستان دی، ډرامه دی، ناول دی، خاکه دی، راپورتاج دی، افسانه ده او داسې نور کوم چې اصناف دي دوی دپاره مکالمه یو اهم جز دی. لہذا ناول لپاره هم مکالمه یو اهم جز دی. مکالمه څه ته وایي؟ په ناول کې کله چې 2 یا 3 کردارونه خپلو کې نیک په نیغه خبره کوي نو دې ته مکالمه وي. یا ناول وي یا افسانه وي ډرامه وي هر څه چې وي 2 کردارونه کله چې خپلو کې نیک په نیغه خبره کوي نو دې ته مکالمه وي. ناول کې مکالمې لږې وي بنسبت ډرامې، ځکه چې زیاتې کیسې ناولنګار په خپله بیانوي. ځینې ځایونو کې ناولنګار لږ وخت کیسې نه بار شي او 2 کردارونو په وسیله خپل کیسه مخته بوزي او دلته هغه مکالمه راوړي. یعنی مکالمه کله چې 2 کردارونو په منځ کې راشي او کیسه مخته بوزي نو هغه مکالمه ښه وي. اوس موږ دلته ښه مکالمه نګاري خصوصیات بیانوو چې ناولنګار کله چې خپل ناول کې مکالمه راوړي نو هغه کوم خصوصیات دي. دا مکالمه صرف ضرورت مطابق پکار دی چې کله کیسه مخته بوتله راشي نو هغه بیا مکالمه راشي. مکالمه ډېر اوږده هم نه ده پکار، مختصر مکالمه پکار ده. ځای په ځای چې مکالمه ناولنګار بیان کړي نو دا ناول فن ته نقصان رسوي. مکالمه هر کار عمر او تعلیم او پوهې مطابق پکار ده. د مکالمې کوم چې ژبه ده هغه هم د کوم چې ناولنګاري ژبه ده هغه نه مختلف پکار ده. لکه چې 2 کردارونه کوم چې لهجه کې خبرې کوي هغه یو بل نه مختلف پکار دي. یعنی هر انسان ځکه چې هر انسان کوم چې خبرې کول سټایل دی هغه یو نه بل او بل نه بل جدا دی، یعنی یو بل نه جدا دی. لہذا کله 2 کردارونه خبرې کوي نو هغه هم یو بل نه مختلف پکار دي. دا هم خیال ساتل پکار دی. منظرنګاري دا ناول لپاره منظرنګاري هم ډېر اهمیت لري. منظرنګاري مطلب دا دی چې یو منظر، یو مقام، یو ځای منظر بیانول. کیسه چې کوم غاړه روانه وي د هغې منظر بیانول ضروري وي. د منظر نه مراد صرف فطري منظرونه نه وي، یعنی دریا، لور، موسم، آب و هوا، سمندر، سیندونه دا څیزونه نه وي، بلکې ناولنګار چې کوم حجره کې ناسته وي، کوم ځای کې ناسته وي، 2 کسان حجرې کې خبرې کوي هغه هم منظر بیانوي. خبرې ناسته کوي، ولاړه کوي او هر څه منظرونه دا هم منظر کې راځي، دا هم بیانوي. او هر ځای منظر هم ناول کې بیانول ضروري نه ده. البته ناولنګار کله چې ضرورت محسوسوي چې دې ځای، دې ماحول، دې جماعت، دې ځای او د دې منظر بیانول ضروري ده نو هغه بیان کړي. منظرنګاري د ناول ښکلا کشي کې هم اضافه کوي او لوستونکي کوم چې دي هغه ځان کې صرف په ماحول کې محسوسوي. ناولنګار ته هم ضروري ده چې هغه منظرنګاري کې حقیقي منظرونه بیان وکړي او مبالغې نه کار نه واخلي. دا هم ناولنګار دپاره ضروري ده چې هغه منظرنګاري چې کوي نو هغه حقیقي منظرونه بیانوي، یعنی مبالغې وغیره نه کوي. دې نه پس ژبه او بیان دی. یو ښه کیسې لپاره ضروري ده چې هغه په ښه ټکو کې بیان کړی شي او لوستونکي د دې دغه بیان نه خوند واخلي. لہذا ناولنګار له پکار دی چې هغه ژبې خاص خیال ساتي. لکه د خوشحالۍ جذباتو دپاره بیل قسم او د غم جذباتو دپاره بیل قسم ژبه پکار ده په ناول کې. دغسې د عمر په مختلف مرحلو کې یو کردار ژبې انداز بیل وي. یعنی ماشوم کوم چې وي هغه کله چې ژبه استعمال کوي او هغه ژبه بیل وي، کله چې ځوان وي هغه ژبه بیل وي، کله چې بوډا شي نو هغه ژبه بیل شي. لہذا ژبې خیال ساتي ناولنګار او ژبه چې څومره خوندوره وي دومره به کیسه خوندور وي او کاري دلچسپي واخلي. لہذا ناولنګار کوم چې دی هغه ژبه او بیان ناول کې خیال ساتي. دې نه پس کوم چې ناول اجزا دی هغه کې د سپنس یا حیرانتیا ده
یعنی تجسس هغه احساس چې لوستونکي یا اوریدونکي په دې مجبوروي چې اوس په وړاندې نور څه کېږي، او دغه شان هغه تجسس او دلچسپي نور هم زیاتېږي او هغه ناول په مینه ډېر شوق سره خلاصه کړي. دې ته سپنس یا حیرانتیا وایي. یعنی په ناول نګار ته پکار دی چې هغه خپل ټول یعنی پلاټ قصه پلاټ منظرنګاري کردارنګاري دا کوم چې ناول ځای دي دا داسې مناسبت سره داسې ترتیب سره داسې ولیکلي چې هغه کې سپنس پیدا شي چې کاري کوم چې دی لوستونکي کوم چې دی هغه بور نه کېږي او په مزه قصه ولولي او دغسې ناول خلاصه کړي او خوندونه واخلي. دا ناول زاو کوم چې ما تاسو سره ډسکس کړل. ناول درجه بندي یا قسمونه. ناول تقریبا د ژوند هره موضوع باندې لیکل شوي دي چې د انسان د سوچ فکر او ژوند سره تعلق لري. دغسې ډېر ناول هم ډېر قسمونه دي لکه اصطلاحي ناول دی، کرداري ناول، روماني ناول، ډرامایي ناول، واقعیتي ناول، تاریخي ناول، نظریاتي ناول، نفسیاتي ناول، طبقاتي ناول، جنسي ناول، سیاسي ناول او وغیره. مینوالو دا کوم چې ناول قسمونه دي یا درجبندي دي دې باندې انشاءالله مونږه په نیکسټ ویډیو کې خبرې کوو چې اصطلاحي ناول څه ته وایي، کرداري ناول، روماني ناول، نو هر یو ایکسپلین کو او پښتو ادب کې دا ناولونه چا لیکل دي او دې باندې هم خبرې کوو. او ډسکرپشن کې لینک موجود دی د پښتو ادب کې د ناول ارتقایي سفر باندې، هغه هم تاسو ګورئ. اول ناول باندې ځان پوه کړئ، بیا ځای ترکیبي باندې، او بیا پښتو ادب کې د ناول ارتقا څنګه وشوه دې باندې هم ډسکرپشن کې لینک موجود دی، هغه هم تاسو ګورئ. او امید ساتم چې تاسو زموږ ویډیو نه فایده واخلئ او ماته تاسو اجازه راکړئ دغه الفاظو خدای پامان.